दहशतगर्दी से ज़्यादा खतरनाक कोमा मसला दगा मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज दी। क्लाइमेट चेंज यो दासी मसला द چې د هغې څخه ډېر مسلې وجود اخلي لکه فلډ څخه علاوه ډراوټ موږ ورته وایو چې خوشسالي راسي او د دې څخه علاوه مایګریشن یعنی د سیلاب د راتلو څخه ډېر خلک د یوه خطې څخه بل ځای ته هجرت وکړي. نو د دې د تدارک دپاره دنیا چې د خپل کوششونه په کار راوستلي دي او که موږ د پاکستان خاص کر د بلوچستان خبره وکړو نو په پاکستان کې د ګردو زیات ولنربره بلوچستان دی کم چې د شل کلو چې کوم ته ډیټا واخلې په ډراوټ کې یعنی په خوشحالۍ کې بلوچستان چې دی هغه انډیکیټر ډېر الارمینګ دی. او بیا که ته د ډراوټ بعد چې کوم سچویشن راغلی دی هغه د سیلاب دی. د سیلاب د 2022 چې دوه کوم سیلاب و په هغه کې ډېر خلک د دې چې کوم ژوند و هغه متاثره سو. یعنی که زه دا درته وایم چې 80% بلوچستان چې و هغه د اوبو لاندې و او د دې څخه چې و انساني اموات وسول او د دې د وجې چې و د خلکو اکانمیز د خلکو چې کوم اګریکلچر مځکې وې هغه متاثره سوې. څه ټیم چې زما ګریجویشن وسو تعلیم وسو نو ما یو شی دا دلته محسوسه کوي په بلوچستان کې چې کلایمیټ چینج چې دی هغه یو ډېره غټه مسله ده خو دا دی په خلکو کې هغه رنګه شعور نشته او ما به ذات خود دا شی فیل کوي او ما سټارټ واختی نو هغه وخت چې زما سره خلک دونه نه وو ملګري دغه نه وو چې ما پر دې باندې پر غټ لیول کار کړی و. نو ما د یو کوچني پلانټیشن اکټیویټي څخه کار آغاز وکړ. نو اوس شپږ کاله کېږي چې ما یو 2000 درختې لګولي دي. ما د 2018 څخه خپل سټرګل شروع کړی دی د درختو په حواله سره ما لږ یو 2000 درختې لګولي دي او د درختو شوق دا رنګه و چې موږ څو ځوانان ځله یو ځای سو او موږ د درختو په حواله سره مجلس وکړ خاص کر بلوچستان ته چې ما وکتل دا غرونه چې دي دا وچو دغه پاته سوي دي نو زما په زړه کې دا یو شوق راپورته سو یو ما پر دا آیډیا باندې کار وکړ. نو هغه وخت چې اوس ما سات راکوونکو دپاره څوک نه وو او زه واحد یو داسې کس وم چې ما سټارټ واخ سسټینیبلټي دپاره زه دا کوم چې په هفتې کې یو 2 واره د دې د ونو دپاره زه مانیټرینګ وزیټ کوم چې او بل زما فوکس همیشه دا چې په هغه ځای